د ویډیو په شروعات کې تاسو لیدلی شئ یو ځوان هلک چې دا د خپل ژوند نه ډیر پریشان وي. دغه ځوان هر وخت شکایت کوي چې زما قسمت ولې نه بدلیږي، زه ولې همیشه د نورو نه شاته پاتې کیږم. دغه ځوان چې د نورو کامیابي ګوري نو حسد پرې کوي، خو د خپل ژوند ذمہداري نه قبلوي چې ماته په ژوند کې څه کول پکار دي. یو ورځ د ځوان هلک یو بوډا استاد ته لاړ شي چې په کلي کې دی یو صادق او رښتینی انسان وي. استاد په یو باغ کې د یوې ونې لاندې ناست وي او په ذکر اذکار کې مشغول وي، په مخ یې عجیبه سکون ښکاري. دغه ځوان هلک استاد ته ووایي، استاد جی ته زما لپاره دعا وکړه چې زما قسمت بدل شي. زه غواړم چې زه کامیاب شم، زه غواړم چې زه مالدار شم، او زه غواړم چې ماته ټول د عزت په نظر وګوري. استاد غلی غوندې مسکی شي او بیا ووایي، زویه د قسمت بدلولې دعا خو ټول غواړي، خو آیا ته پوهیږې چې الله تعالی تا ته تر ټولو قیمتي څیز مخکې نه درکړی دی؟ دغه ځوان هلک حیران شي او بیا ووایي، ما سره خو هیڅ نشته، نه دولت، نه طاقت، نه علم، نو بیا هغه قیمتي څیز کوم یو دی؟ استاد په آرام سره ورته ووایي، تا سره تر ټولو قیمتي څیز وخت دی. استاد د خپل جیب نه پخوانی یو ریت ګړی راوباسي، ریت ورو ورو پاسه نه ښکته پریوزي. استاد هلک ته ووایي، زویه دا وګوره، دا د ریت ذرې زموږ د ژوند شیبې دي، کومه شیبه چې یو ځل ښکته لاړه شي هغه بیا هیڅکله نه راګرځي. دغه ځوان هلک ګړۍ ته ګوري او زړه یې دړه کیږي. استاد ووایي، کومه شیبه چې تا په شکایتونو کې تیره کړه هغه ضایع شوه، کومه شیبه چې تا په حسد کې تیره کړه هغه هم برباده شوه، خو کوم مخ چې تا په نیکي، علم او مهنت کې تیر کړی دی هغه به ستا لپاره رڼا شي. ځوان په تیر شوي وخت افسوس وکړي، خو استاد ورته ووایي، په راتلونکي وخت فکر وکړه. هماغه وخت یو مور خپل بچي ته څه ور زده کوي، خو بچی یې د لوبو لپاره بهانې جوړوي او کتاب بندوي. مور ورته په نرمي سره وایي، زویه د لوبو وخت به هم راشي، خو د زده کړې وخت بیا نه راځي، کوم وخت چې یو ځل تیر شي هغه بیا نه راځي. استاد ځوان ته ووایي، وګوره دا مور خپل بچی ته د وخت اصل قدر ورزده کوي. که همدغه سبق هر انسان ته په بچپن کې وښودلی شي نو هیڅوک به ناکامه پاتې نشي. د ځوان په زړه دا خبرې د یو غشي په شان ولګي. یو څه وخت بعد یو مزدورکار هلک د دوی په خوا تیریږي، د هغه په لاسونو خاورې وي او زاړې جامې یې اغوستې وي، خو په مخ یې سکون وي. استاد هغه ودروي او ورته ووایي، زویه ستا عمر د لوبو دی، دومره محنت ولې کړې؟ هلک ورته ووایي، استاد جی که زه وخت په لوبو کې ضایع کړم نو زما وړوکي وړونه خویندې به اوږې پاتې شي. ځوان چې دا وګوري نو سترګې یې ټیټې پاتې شي. هغه سوچ کوي، زه خو وخت په ذل کارونو او شکایتونو کې ضایع کوم او دا ماشوم خپل وخت د خپل کور لپاره قیمتي کوي. هماغه وخت دوی نشاته یو بوډۍ ښځه ناسته وي او تسبیح لولي، په ذکر الهي کې مشغوله وي. استاد ځوان ته ووایي، دا ښځه خپل وخت د الله تعالی په یاد کې تیروي، کله چې دا دنیا پرېږدي نو دا وخت به د دې لپاره د سکون او د نور سبب وګرځي. د ځوان په سترګو کې اوښکې راشي. ځوان ووایي، استاد ما د خپل ژوند څومره وخت په ذل خبرو او کارونو کې تیر کړل، اوس خو ما نه وخت تیر دی، زه اوس څه وکړم؟ استاد د ځوان په اوږه لاس کیږدي او ورته ووایي، نه زویه، تر څو چې ساس شته نو وخت شته، کوم وخت چې تیر شو په هغه افسوس مه کوه، اوس هم وخت شته، اصلي دولت اوس ستا په لاس کې دی. که ته چیرته د نن نه محنت، نیکي او علم زده کړې نو راتلونکی سبا به د ستا وي. ځوان په زړه کې وعده وکړي چې زه به نور وخت نه ضایع کوم، زه به محنت کوم، زه به علم زده کوم او د نورو لپاره به اساني پیدا کوم. کلونه تیر شي، د ځوان زندگی بدله شي. ځوان اوس نورو ته د وخت قدر ورزده کوي. خلک ورنه پوښتنه کوي، تا کامیابي څنګه ترلاسه کړه؟ ځوان ورته وایي، ما وخت ضایع کول پرېښودل او وخت راته کامیابي راکړه. ځوان په سوچ کې لاړ شي او د خپل استاد خبرې یادې کړي. دولت به ختم شي، صحت به خراب شي، رشتې به بدلې شي، خو وخت چې یو ځل لاړ شي نو بیرته نه راځي. وخت اصل امانت دی، څوک چې د دې قدر وکړي هغه به دنیا او آخرت کې کامیاب وي.